السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1405 هجري لمریز کال د 108 چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 28 سره برابره ده. نو زه رسافه مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونو وړاندې کوم، خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. ټرمپ د ایران د سولې طرحه ارزوي خو پرې ناخوښ ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له لوري وړاندې شوې نوې د سولې طرحه ارزوي، خو راپورونه ښیي چې نوموړی ترې خوښ نه دی او اسرائیلي ځواکونو پر جنوبي لبنان بریدونه زیات کړي دي، تلفات هم زیات شوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له لوري وړاندې شوې نوې د سولې طرحه ارزوي، خو راپورونه ښیي چې نوموړی ترې خوښ نه دی. د امریکایي رسنیو په وینا ایران وړاندیز کړی چې د جګړې تر پای وروسته د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وشي، خو امریکا غواړي دا موضوع د خبرو له پیله حل شي. سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره پر دې موضوع خبرې کړي، خو تر اوسه یې وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. کارپوهان وایي که امریکا خپله سمندري محاصره پای ته ورسوي نو په خبرو کې به مهم فشار له لاسه ورکړي. پوتین د ایران ملاتړ تکرار کړه او د سولې غوښتنه یې هم وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي سره په سنت پیټرزبورګ کې د لیدنې پر مهال یو ځل بیا له تهران څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او هیله یې وښوده چې د سیمې کړکېچ به ژر پای ته ورسیږي. پوتین ټینګار وکړ چې روسیه چمتو ده هر هغه اقدام وکړي چې د سیمې د ثبات او سولې په ګټه وي، او باور یې څرګند کړ چې ایران به له اوسني سخت وضعیت څخه هم ووځي. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې مسکو د منځني ختیځ له کړکېچ څخه د مستقیمې ښکېلتیا ډډه کوي، خو لا هم د تهران له مهمو متحدینو ګڼل کیږي. عراقچي تر دې مخکې پاکستان او عمان ته هم سفرونه کړي وو څو د روان کړکېچ د حل لپاره د منځګړیتوب هڅې پیاوړې کړي. او د پای خبر هم دا چې اماراتو له پاکستانه د پورو د بیرته ورکولو غوښتنه چټکه کړه. متحده عربي اماراتو له پاکستانه غوښتي چې د 3.5 میلیارډ ډالرو پور ژر تر ژره تصفیه کړي. د اقدام د اسلام آباد لپاره اقتصادي فشار نور هم زیات کړی دی. دا اندازه د پاکستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو د پام وړ برخه جوړوي او بیرته ورکول یې اسانه نه ښکاري. ورته وخت کې بیا سعودي عربستان د پاکستان ملاتړ ته وردانګلي 3 میلیارډ ډالر یې ورکړي او د 5 میلیارډ ډالرو د پور بیرته ورکړي موده یې هم غځولې ده. د راپورونو له مخې د اماراتو دغه دریځ ښایي یوازې مالي نه وي بلکې د سیمې د سیاسي حالاتو سره هم تړاو ولري. ویل کېږي د ایران پر وړاندې د پاکستان نرم غبرګون د خلیجي هیوادونو نارضایتي راپارولې ده، خو د پاکستان حکومت دا ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې موضوع یوازې اقتصادي ده. پاکستان بیا هڅه کوي د تهران او واشنګټن ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي، خو په عین حال کې د خلیجي متحدینو ترمنځ پټې سیالۍ هم د دې وضعیت په پیچلتیا کې خپل اغیز لري. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبا خپرونې. د الله په امان.